قسم په الله دا بعضې معنیګانې نه دي، دا مړونه نه دي، دا مړونه دا چې بولي وایي دا زموږ د بار خره دي له مخه آیا ته چې ډېر مسافر دی یو خوا راغلی ګپه زه نه در سره کوم دا دی چې یوازې ښې لري موږ هم لرو خو دا بعضې خلک وډرۍ ته واچوي بعضې نسي اچولی چې د سفره راغلی اول د دی چا ته ګوري وچې ته ګوري چې راوړي درس چې راوړي چې ته وګورې چې ولا سړی خو څوک راغلی دی یو وار د ور ډېر چابکې کېږي وایي شی دې څه کړي خامخا راوړي یو غوټه ورسره ده چې په دې پوه شي یار دی خو مخه دغه سپېره څټ راواخله ته واره ده که نه او شربت چې اول تا ته جوړ کړي ښه نیمۍ په اولادو وخوري ولا ته نه ویدلې بیخي ډېر مې انتظار وکړي نو داسې ډېر ژړلی وخت به شی ته دا وچښه بل به ته څه کوې ولا که پر تا ټکي قرآن دی که تا وچښه بس هغه اول واره چې څه خوړلي وو هغه بس ویلې هلته د چا تمه اخیستې پلنډه په پسې خبرو به یې نه سره دوکه کېږو ښه پر دغه معاینه به یې مور مه پردی کوه پر دا معاینه مور مه پردی کوه معاینه به چې ټول عمر دپاره معاینه نه ده چې ټول عمر سیدي چې هر څومره په تا غمګینه سي چې هر څومره ته لمر ته ولاړې دا به یو څه درته ووایم چې هر څونه لمر ته ولاړې قسم په الله که معاینه راولاړ سي ستا دپاره چې ته په روزانې کې لمر ته ولاړې معاینه به راځي و تا لمر ته به درېږي چې زما مېړه لمر ته ولاړ دی نو زه هم یو ګړی څه کوم لمر ته درېږم مګر د مور پلار دغه څوک دی طبیعت دی دلته یو چا ګپه راته کوله ول غرمه به دا راووتل د باندې به ناسته وه غرمه به راووتل د باندې به څوک وه ناسته وه ولا نور ټول چې ولې د باندې ناست دی ولا زما زوی روزانه کې هغه به لمر ته ولاړې ما ته په سایه خوند نه راکوي چې زما پر زوی به څه کېږي دا څوک وه دا معاینه نه وه دا مور و دی نه چې اوس بیا څې خوا به ده چې ته خو نو زموږ د معاینې په مابین کې کاشیه ماته یا خو لا دغه رکوي چې تیران مات کوم ولا کوم په کول وکړي لا خاشي خو دا یو ټکي به پوره سره وایو چې پام کوئ چې پر دغه کور والا دا پیدا کېږي مور بیا نه پیدا کېږي معاینه پیدا کېږي چې په هر څو لکۍ په سل لکۍ هم پیدا کېږي خو مور نه پیدا کېږي په مور پر سر باندې د معاینې پر سر باندې مور ته قهر مه کوه دا هم درته وایم چې معاینه نوم بیا د مور مینځه نه ده چې ته نو اوس معاینې ته وایي چې زما د مور مینځه یا هغه هم الله انسان پیدا کړی دی موږ تاسو بس دغه علم نه یې را سره بیا کله داسې بعضې خلک وي داسې وایي پک نو پک نه تر څټه پک سي بس ده نو تقوا اورېدلې د ظالم زوی بس ټوله ورځ دغه معاینه نو بس ستا د کور مینځه ده زما د پلار خدمت وي زما د مور خدمت وي زما د خور خدمت وي زما د ورور خدمت وي د ظالم زه د دا ټولو معاینه نه ده ستا یوازې معاینه ده خالي ستا خدمت پکې ستا د اولاد الله نه ستور باندې بعضې بیا دغه رقمې چې دغه معاینې داسې په اعتماد کې اخیستې داسې په اعتماد کې اخیستې چې بیخي یو د معاینې د نامه سره جل جلاله نه وایي نور نو هر څه ورسره کوي داسې بس ټول کسان څوک پر معاینې پردي دا فرقین بې عقل دی بس يعني روي ده هر چا خپل احترام دی د هر چا خپل قدر دی الله جل وعلا هر چا ته خپل حق ورکړی دی په تر ټولو دا درته وایم چې مور مه باندې سپکوي مور مه پر سپکوي د درته وایم چې دغه معاینې ته راوړو هغه اولاد ته راوړو چې نن په مجلس کې په ما او تا باندې شرمېږي د یو چا پلار ما ته وژړل ول زما زوی ما په مسجد کې روژه ماته نه پرېږدي ما ته وکې د ښو سره ولې په دې پوه شو ولې خو دا خلک په مسجد کې ټوله ماډرن دنیا ناست چې په دا چارشاخو په دا بېلچو باندې شی خوري پلار خو هغه زوړ سړی و بس ګوله چې راواخلي په پلیټ کې چې ښه شومنه کې پورته کوي نه دا د ده پر مزاج بده لګېده پلار یې ما ته وویل زه چیرې ناست یم په والله د پلار په مجلس باندې شرمېږي دغه اولاد یې راوړي د دغه اولاد دپاره به څنګه سړی درواغ ووایي د پلار په لنګوټه شرمېږي د پلار په ژره شرمېږي دلته یو نفر و پلار یې راغلی د وطنه څخه بل یو پوښتنه جوړ کړل دا سړی څوک دی دولته دا زموږ د کور مزدور دی قسم په الله کې ورته ویل چې دا زما پلار دی د دغه اولاد باندې نو زه خپل رب ولې پر دا اولاد باندې خوابدی کړم محمد رسول الله ولې پر دا اولاد باندې خوابدی کړم پر دا لور باندې مور څنګه راولاړېږي پر دغه لور باندې څه کوي د الله پیغمبر خوابدي کوي چې هغه لور د دې په پړنې باندې نه شرمېږي لور د خپل مور په ګول کمیس باندې شرمېږي په غټ کمیس د مور شرمېږي ولې دا نن پتلانه دنیا راوتلې دې ته دغه دا تنګه زندګي خوند ورکوي لهذا سته که نسته مور څوک بولي سارایي بولي وایي دا پخوانۍ ښځه ده دا خپل ځان بیا دا څوک بولي بازاری بولي چې څونه ځان بازاری بولي د غونې د کور خراب دی او یقیني چې څونه ځان بازاری بولي چې څونه ځان بازاری بولي د غونه ځان و بې حیایي ته راباسي